د ډبګي په طرف روان یو. که مجبوری دی وي بخلی مې که بې وفا وې رب د ودردوه. سلام ملګرو، امید ده چې جوړ به وای، تازه به وای، صحتمند به وای. دوستان زه مسعود همکار را سره 35 ګروپ که څه هم مکمل 35 ګروپ نه یو ځینې ملګري رانه مسافر شول لکه خشا ځوان، رئیس غلجای، سرشار امان. د دوی نشتون کمی احساسېږي، خو بیا هم د دوی په نشتون کې موږ راغلي یو، روان یو مخ د ډبګي په طرف روان یو. موږ غوښتل چې یو واچکریزه ویډیو تاسو ته اماده کړو. تاسو هم چیرې مازئ د ډبګي ښایسته سیمه په تاسو ننداره کوو. زموږ ملتیا وکړئ تر اخره.
ملګري د ډبګي په سیمه کې ښه ساعت تېر کړو، ډېره ښکلې منظرې وې، ډېر خواندې وکړو. یس پې رئیس کاکوغ دی، وصال تڼای، همدارنګه د ونه کمانډو به تاسو ته وینم. باید وایي په لومړي سر کې به د رئیس کاکونه وینم، باید وورئ. ای چې که مجبوري دې وي بخلی مې، که مجبوري دې وي بخلی مې، که بې وفا وې رب دې ودردوه. د ښایستهو په یارۍ کې څپلۍ مې خرڅې کړې، اوس کټ به د ونه کمانډو ته به څه وړاندې کوي؟ زه به این باید څه ته وړاندې کوم. د تو یوریدو ګرامه نه د مون استیدو در لیا نه یم مینا